شاید په خیر یې؟ مننه چه خدمت. دا خدمت دی نو دغه طالبانو مشران چې دا خبرې دا ټلیفونونو کې کوي نو دوی به نه وایي د طالبانو تنخواوې څه وخت ورکوو؟ څنګه؟ طالبانو مشران چې په دغه کې خبرې کوي په ټلیفونونو کې دوی به نه وایي دا تنخواوې څه وخت ورکوو؟ طالبان مشرانه چې خبرې کوي بل څوک کولی شي چې دا خبرې واوري همداسې وایي؟ و چې دوی دا تنخواوې څه وخت ورکوي د طالبانو تنخواوې څه وخت ورکوي؟ تنخواه؟ و که معاشات هغه معلومه نه ده محترم، دا خو معلومه نه ده. افغانستان خو هغوی ته تنخواه نه ورکوي. کوم ولایت نه اړیکه نیولی دی؟ بیا هم ته دا ټلیفونونو کې معلومېږي نو خو موږ بې کوره مجردان خلک یو نو ما ته دغه معلومات تاسو په کور کې په دشت کې په کوم ځای کې؟ په کندهار کې یم. تاسو د څرنګه حکومتداري ده تاسو نه پوهېږئ څه وخت معاش راځي؟ نه موږ ته معلومه نه ده. نور خدمت لري؟ نه لرو. موږ د پام ځکه ګلامدی تخم کرلی و د تاریاکو د تاریاکو بحث به هم نه کېږي. د تاریاک ګران شوي چې که نه چې واده مو بند پاتې دی. موږ ته معلومه نه ده محترم. نور خدمت لري؟ نو ما واده هم نه دی کړی، کوزده مې هم نه دی کړی، دغسې مجرده ګرځم. 25 کاله مې عمر دی. ما تاسو خلک کندهاریان خلک ډېر عجیب خلک یې. کار کوي معلومه نه ده څوک لپاره کار کوي، څه کوي تاسو. تنخواه معلومه نه ده څه وخت تاسو ته راځي. د جانب خلک یې. نور خدمت لري؟ د ملایان به هم خبرې نه کوي چې دا ښځې ارزانه کېږي که نه ارزانه کېږي. نه محترم، دا خو مونږ خو حکومتداري نه کوو، دا خو طالبان حکومت ده. مونږ ته څه معلومه هغه عادي خلک وو، ما داسې کارونه معلومه نه ده. نور خدمت لري؟ نو خو څه څه داسې معلومېږي د دې ټلیفونان کې څه څه بیا معلومېږي دا دغه محترم زه خو هغه د طالبان خبرونه نه اورم. دا خو زموږ کار ده، شبکې ده، زموږ کار ده. هغه د خلک ستونزه حلوو، هغه سیم کارتونه جوړوو. دا خو موږ هغه ته داسې کوم سیستم نه لرو چې هغوی ته واورم څه وایي څه کوي. دا خو موږ ته معلومه نه ده. ده الله پاک جې راوساته. تا واورېدل خوشحاله اوسه. اواز یې ډېر ښایسته اواز دی. نور خدمت نه یې نښه ده. ښه خدای په امان. الله جې راسه وساته.